بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده او تاسو ته به معلومه وي د فیسبوک د لیک نه به تاسو ته پته لګېدلي زما نوم میا ایاز احمد دی او نن ستاسو سره مخامختیا د زما د یو نوي ویډیو سره. مینوالو په فیسبوک مسنجر باندې زما نه خلک تپوسونه ډېر کوي. زه اکثر د خپل پیج نه خپل غزل شیر کوم نو مینوال اکثر دا ګیلم معنی کوي چې ته زمونږ سره یو غزل په ویډیو کې شریک کا. نو نن یو هڅه کوم، ما ته ګوډه هڅه کوم چې تاسو خپل مات ګډ کلام شریک کما. د زورورو سره زور پکار دی حد به وشي، د زورورو سره زور پکار دی حد به وشي، د ښکرورو سره نور پکار دی حد به وشي. ما په دوانه جهان خلک خبر کړي دی وس، ما په دوانه جهان خلک خبر کړي دی وس، ستاد د سندرو سره شور پکار دی حد به وشي. د یو سوالګری لاس خالی و په جړا شو راته، د یو سوالګری لاس خالی و په جړا شو راته، ما ته زما په ژوند یو رور پکار دی حد به وشي. او د جمی یخ موسم کې راله په نرو جامو کې، د جمی یخ موسم کې راله په نرو جامو کې، راته ویل لکشان اور پکار دی حد به وشي. او راته ویلی د لاس نخه به ګوتمه خوښه ده، راته ویلی د لاس نخه مې ګوتمه خوښه ده، خو دا غمې پکې لږ تور پکار دی حد به وشي. او د بدامنۍ جنگ په غوبل کې اوده شوي مازغه، د بدامنۍ جنگ په غوبل کې اوده شوي مازغه، خود دې ته رباب منګې ټکور پکار دی حد به وشي. او چې په غافله خوب وده دي پاسېدلی نشي، چې په غافله خوب وده دي پاسېدلی نشي، زما ځوانانو له پیغور پکار دی حد به وشي. مننه. ستا میا ایاز به ستا رشته ستا د بابا نه غواړي، ستا میا ایاز به ستا رشته ستا د بابا نه غواړي، خو ورسره د لاس د مور پکار دی حد به وشي. سوپر یار. ستا میا ایاز به ستا رشته ستا د بابا نه غواړي، خو ورسره دی لاس د مور پکار دی حد به وشي. ډیره مننه.